بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د خپل درس په ادامه تر فایل منیو کې موږ تاسې تر پرنټ پورې تیر درس ویلی وو. نن زموږ درس دی شیر خپله شریکولو ته ویل کیږي. لغوي معنی د شیر وظیفه دا ده که غواړو چې دا د خلکو سره شیر کو شریک کو دلته کولی سو. لومړی مخکې د دې څخه چې دغه فایل شیر کو نو دلته لومړی لرو سیو ټو کلاود د یو ډرایو نوم دی. لکه موږ چې په خپل کمپیوټر کې ډي ډرایو لرو ای ډرایو لرو د هغه رقم په انټرنیټ کې بیا ګوګل ډرایو سته سکای ډرایو سته کلاود سته چې دغه کلاود د مایکروسافټ کمپنی دی چې کله موږ په دغه ډرایو کې خپل ډاټا د خپل فایل ثبت کو کله چې بیا هر ځای ته ولاړ سو هغه ډرایو را خلاص کو هغه زموږ فایل اورې پروت دی. یو دا بل ګټه دا ده چې موږ کولی سو چې دغه فایل د خلکو سره شیر کو شریک کو. هر څه چې موږ د هغه ایمیل ورکو هغه کس بیا کولی سي چې په دغه فایل کې تغیر راولي. عموما دا داسې د دې دپاره ښه استعمالیږي چې مثلا یو ګروپ یو استاذ یا مثلا یو په ګډه سره یو کار مخ ته وړي نو دوی یو فایل جوړي هغه فایل په کلاود کې ږدي بیا دغه ټول ایمیلونه ورکوي. هر نفر دغه فایل ته لاسرسی لري. کله چې یو نفر تغیر پکې راولي د ټولو کسانو په کمپیوټر کې په هغه فایل کې تغیر راوستل کېږي ځکه دغه فایل په کمپیوټر کې نه حساب سوی دا په کلاود ډرایو کې حساب سوی. نو دا لیکنه موږ کړې ده دا د کندهار فاړه. اوس غواړو چې دا شیر کړو نو لومړی به موږ تاسې راسو په دې ځای کې سیو ټو کلاود باندې په کلیک وکړو. دی تا ته وایي په دوو ځایو کې در سره ثبت کړه. اوس موږ ته وایي چې په کم ځای کې ثبت دی در سره په رسینټ فایل کې ثبت دی دا خو موږ په سیوز کې ولو موږ دلته ورته وایي چې دا په سکای ډرایو کې ثبتوم په کلاود کې. نو په دا کلاود باندې کلیک کوو اوکې کې دا دغه آی ډي چې د روز محمد نیکمل په نامه سره جوړ شوی دی دا اوس موږ ته په هغه آی ډي کې راته ثبتېږي. انټرنیټ سره به تاسې وصل یاست. اوس موږ تاسې موقعیت نه ورته انتخابوو چې دا په دې ځای کې راته ثبت کړه دی خپله ثبتوي. اوس دا هغه فایلونه دي چې ما په دغه کلاود آی ډي کې ثبت کړي دي پر سره. نو دغه فایل د کندهار په نامه سیو کړه سره. اوس دغه فایل چې موږ د کندهار فاړه ثبت کړی دی دا راته چشکې ثبتېږي. یو میسج یې دلته موږ سره راکوي وایي د فایل کندهار already exist وایي په دغه کندهار په نامه سره وختي یو فایل سته. do you want replace existing files آیا مخکې فایل د منځه وړی پر ځای دغه نوی فایل راولې. که تاسو ورته ویل چې save changes with a different name یا دا په یو بل نامه راته ثبت کړه merge changes into existing files دغه کوم تغیر چې مې راوستل دی دا دغه مخکې د موجوده فایل سره چې ښکاره ته مرج کوي یو ځای سره رابسو موږ به نوم ور واړو دا مشکل به که سره ځنې تېر سو. سیو اوس په دې ځای کې لیکل شوي دي اپلوډینګ ټو ون ډرایو یعنی دا ون ډرایو یا دغه کلاود ته اپلوډیږي. کله چې دغه فایل کلاود ته اپلوډ سو اوس نو په فایل کې دا موږ ته اپلوډ سو. په دې ځای کې که تاسو ګورئ دلته یم شیر درته راوستی او په دې ځای کې موږ ته شیر راولي ګوره کنیکټینګ. نو اوس موږ ته شیر ویت پیپل د خلکو سره شریک سین انویټیشن اینډ ګیټ شیرینګ لینکس دا خلک ورته را دعوت که او شیر یې که ورسره پر ده کلیک وکړه. اوس په دا ځای کې چې هر نفر ته غواړو چې اجازه ورکړو د هغه کس ایمیل ادرس په دې ځای کې لیکل کېږي. مثلا زه خپل ایمیل ادرس ولیکم روزي محمد نیکمل @gmail.com دغه نفر انسرټ کړه. اوس دی په دغه آی ډي پسې پلټنه کوي چې آیا دغه آی ډي جوړه ده او که نه ده جوړه سوې. په دا پسې پلټنه کوي کوم بل نفر ته کوي بیا کامه پسې ږدو د بل نفر دا پسې لیکو بل نفر دغه رقم هر څو کسان چې موږ پسې لیکو. بل اوس په دې ځای کې موږ ته یو بل کمانډ راته ښیي ګوره وایي کن ایډیټ دی ایډیټ کولی سي که کنویو
که موږ ویل چې ویو دا معنا چې دی یې کتلی سي تغیر نسي راوستلی او که موږ ویل چې کاندیډیټ دی تغیر راوستلی سي دلته خپل میسج ورته لیکو چې مثلا احمده ته دا وګوره یا داسې دی دا د جې د فار دی ته تغیر راوستلی سي یعنې هغه خپل میسج خپل پیغام په دې ځای کې ورته لیکلی سو it is homework of conflict management نو دا د دې اونر څوک دی اونر یې دغه نفر دی او په دې ځای کې وایي اتوماتیکلی شیر چینجز اوس دغه کله چې دی بیا په دا زموږ په فایل کې تغیر راوستی اسک مې زما څخه سوال وکړي چې دا تغیر دی راوستل دی اسک مې زما څخه سوال وکړي الویز همیشه چې دی تغیر راولي پکښې کې نیور هېڅکله چې زما سره د دې تغیرات چې کېږي نه شیریږي چې نه راسره نو زما څخه چې سوال کوي چې راسره شیر سي همیشه چې شیریږي هېڅکله چې نه راسره شیریږي اوس ورته یې شیر یې کړه اوس دغه فایل چې موږ صف کړی و د کندهار په نامه سره دا اوس د دغه نفر سره چې سو شیر سو راسره نو اوس دغه فایل شیر سو دا اونر سو او دا هم کان ایډیټ هغه نفر سو چې په دغه فایل کې تغیر راوستلی سي بیا هم فایل ته راځو په فایل کې شیر ته راځو په شیر کې دا خو د شیر وظیفه وه بل په دا ځای کې ایمیل لرو د ایمیل وظیفه دا ده که غواړو چې دغه فایل موږ تاسې ایمیل کو په ایمیل کې واستو نو اول په دې ځای کې لیکل سوی دی سینډ از اټچمنټ دا د اټچمنټ په شکل واستو اټچمنټ دا معنا چې دا ته ورسره اټچ کړه او شلوک د لارې واستو ګورئ د دې ګټه دا ده چې موږ دا ځای څخه استفاده کولی سو دا پروګرامونه چې د مایکروسافټ کمپنۍ جوړ کړي دي دا خپل په مابینځ کې لینک سره لري او دا د اسانتیا دپاره دي مثلا دوی چې جوړ کړي دي او شلوک د ایمیلو دپاره استعمالېږي ډېرې ګټې لري مثلا یوه ګټه یې دا ده چې زه اوس ایمیل استوم فرض کړئ انټرنیټ نه لرم سبا مې انټرنیټ پیدا کړي هغه ایمیل خپل استول کېږي نو اوس دلته تا ته وایي چې دا د ډاکومنټ په شکل واستو که زه یې پله انټرنیټ کې دغه په کمپیوټر کې ثبتوم بیا د جیمیل آی ډي راخلاصوم بیا د هغه د لارې استوم وخت ضایع کېږي بس پر دغه کلیک وکړو چې دا اټچمنټ د لارې واستو اوس اوټلوک راخلاصېږي دغه ستا فایل د اوټلوک د لارې چې کېږي استول کېږي مګر په دې شرط چې دا اوټلوک آی ډي باید کنفیګر سوي که د اوټلوک آی ډي کنفیګر نه وي نه استول کېږي اوس ګورئ په دې ځای کې دا دی دغه فایل دی دغه افغانستان فایل فقط ما زه ایمیل ادرس دلته لیکو په ټکي چې هر چا ته ایمیلوي فرض کړه دغه نفر ته دغه فایل چې ایمیل کړه نور هغه نفر دغه فایل هر څه په کولی سي شیریږي نه دا فقط دغه نفر یې کتلی سي بس سینډوي هغه استول کېږي اوس تا ته یې وایي دلته ایمیل ادرس نه دی رجسټر سوی دا باید تا ایمیل ادرس رجسټر سي بیا تاسو کولی سئ د اوټلوک د لارې واستوئ بل په دا ځای کې لرو سینډا لینک دلته کولی سو چې د ده لینک ور واستو کله چې لینک ور واستو خلک کولی سي چې دغه فایل ډاونلوډ کړي کافی کې هر څه چې به کول خپل تغیر پسې راوستلی سي دا ګوره د دغه فایل لینک دا دی ورسره دی دی کلیک پر کړي هغه دغه ون ډرایو څخه دا فایل دلته را ډاونلوډېږي دی خپل تغیر پسې راوستلی سي یعنی فایل نه دی ورسره ټچ فقط هغه لینک یې درته ورستول کېږي چې بیا دی کلیک پر وکړي هغه فایل به ورته را ډاونلوډ سي نو دلته لرو سینډز پی ډي اف اور سینډز ایکسپریس موږ ویلی وو چې یا د پی ډي اف په شکل ثبت کړئ ایکسپریس په شکل ثبت کړئ دی وایي د جیب پر ځای چې ثبت کړئ ته راسه اټچ کړه په ایمیل د لارې وایي ګوره سینډز پی ډي اف د پی ډي اف د لارې استول کېږي پی ډي اف په شکل ثبتېږي بیا د انټرنیټ د لارې استول کېږي دا پی ډي اف شکل بل په دا ځای کې موږ تاسو چې لرو په شیر کې هغه سینډز ایکسپریس و پی ډي اف ایکسپریس مو ویلي وو چې په دواړو کې څوک تغیر نه سي راوستلی فونټونه و عکسونه یې نه تغیرېږي خلک نسي کولی چې په دې کې په اسانۍ سره تغیر راولي نو موږ به یا د پی ډي اف په شکل ثبتو یا ایکسپریس په شکل ګټه یې دا وه چې موږ پی ډي اف زوړ ماډل دی په هر کمپیوټر کې به تاسو انسټالوئ پی ډي اف نوی ماډل دی په هر ایکسپریس نوی ماډل دی په هر کمپیوټر کې انسټال دی او بل تاسو کولی سئ چې مثلا دغه په پی ډي اف کې ځینې فایلونه نه راخلاصي په ایکسپریس کې ټوله راخلاصېږي پی ډي اف چې مثلا ځینې وخت چې نوم یې پښتو یې هم نه راخلاصي نو بیا به انګلیسي ته اړو ایکسپریس دا مشکل نه درلودي بل په دا ځای کې لرو سینډ از انټرنیټ فاکس فاکس یو قسم ماشین دی چې موږ تاسو ته دا ورقه دلته ورته ږدو د دغه ورقې کافي چې د هر ځای د فاکس نمبر مو ورکړي
هغه وري ورته راباسي. پر ده باندې کلیک کېږي، هغه فاکس ماشین به موجود وي. بیا کولی سو چې دغه فایل د فاکس د لارې چې کړو واستوو. اوس ګوره انټرنیټ را خلاصېږي، موږ هغه د فاکس ماشین شی نه لرو، نو دا باید هغه موجود وي. دا به اوس کلوز کړو. بل په دې ځای کې پریزنټ آنلاین لرو. پریزنټ آنلاین وظیفه دا ده چې موږ کولی سو چې دغه فایل د خلکو سره شیر کړو، خو خلک بیا دا په ویب براوسر کې وګوري، په ورډ کې نشي کتلی. نو د ویب براوسر ګټه دا ده چې دا سیټ اپ نه غواړي چې باید دی د ورډ خامخا انسټال کړي، دی کولی سي د انټرنیټ په صفحه کې وګوري. بل دا یو لینک ورکول کېږي د خلکو سره چې خلک چې په هر ځای کې هغه خلک یې کتلی سي. بله ګټه دا ده چې مثلا دغه فایل چې دی دا آنلاین ایښول سوی دی په پریزنټیشنو کې، یعنی دا آنلاین په کلاود کې ثبتېږي درته پکښې کې، او بیا دا د هر چا دپاره موجود دی چې هغې را ډاونلوډ کړي. نو یوه ګټه دا ده چې سیټ اپ ته ضرورت نه لري. بله ګټه دا ده چې لینک از کریټډ ټو شیر ویت پیپل، دا د خلکو سره شیریږي. بله ګټه دا ده هر څوک کولی سي چې دغه ډاکومنټ وویني آنلاین، او بیا ځینې کسان کولی سي دغه ډاونلوډ هم کړي په دې شرط چې اوس موږ دلته اجازه ورکوو. نو اوس دلته تا ته وایي و انیبل ریموټ ویور ټو ډاونلوډ د ډاکومنټ، خلکو ته اجازه ورکړي چې دغه فایل ډاونلوډ کړي. کوم دا ټیک مارک ځینې زده کړي کتلی به سي موږ ډاونلوډولی به نه سي، یا ډاونلوډ جه هم کړي. نو پر پریزنټ آنلاین باندې کلیک وکړئ. اوس دغه فایل آنلاین کېږي. ګوره کنیکټینګ ټو آفیس پریزنټیشن سروایس، کنیکټینګ ټو سروایس. ګوره پریپیرینګ پریزنټیشن 95% ده. اوس تاسو ته وایي سین ان ایمیل، آیا دا په ایمیل کې مست دی؟ کاپی لینک، دغه لینک یې کاپی کوئ که بیا ستا هم په کار سو، بس سټارټ پریزنټیشن یې که سټارټ پریزنټیشن دا د شروع سو. نو اوس د دغه پریزنټ آنلاین دپاره یو بل ټیب اضافه سو. که تاسو ګورئ یو په دې ځای کې تاسې ته رالی شیر میټینګ نوټ دی چې تاسې کولی سئ چې دا د ون نوټ پروګرام کې شیر کړئ. ون نوټ بیا یو بل پروګرام دی چې هغه عمومي د کمنټو دپاره استعمالیږي، چې دغه فایل د کرکټین دپاره کمنټونه ورکول کېږي آنلاین شیر. نو د هغه دی بیا دلته هغه نوټ میسنجونه شیان شیری سینډ انوایټیشن ته خلکو سره انوایټ کوي پکښې کې په ایمیل کې دلته کولی سئ چې احمد محمود ته واسو ته کولی سئ په خپل فایل کې ویته تغیر راولئ پکښې کې که ته تغیر راولئ دلته کولی سئ تغیر راولئ. بل په دې ځای کې تاسو که ریزیومه کې دا معنی چې یا نور تغیر مه راوله پکښې کې دا ایسته که راته. نو وروسته دا زموږ په فایل کې تغیر نه راځي. ګوره دا داسې سو لکه هغه پاسورډ چې واستید، ځکه چې هلته موږ ورته ویل چې نور دا ایډیټوه مه راته. بل په دا ځای کې که چیرې موږ تاسې دا ایډیټ کړو، په دې ځای کې هم کولی سو چې دا بېرته ریزیوم کړو، یعنې معنا چې هغه تغیر مې راوستلی وو اوس نور تغیر مه راوله. بل په دا ځای کې اینډ آنلاین پریزنټیشن، نور دغه آنلاین پریزنټیشن پای ته ورسو، بلا نور نه دي پکار دا ایسته. او ته دلته کولی سې فایند، دلته هم یو شی کې پیدا کړې چې کنټرول اف شارټکټ کې د مخکې هم را روان دي. ته وګوره چې ما ویډیو لغات لیکلی دي که مې نه لیکل دی. تا ته وایي چې تا 4 ځای لیکل دي، که چیرې په څپو کې هغه څپې راته شي، او که چیرې په عنوانو کې هیډینګونه په هغو کې راته شي. نیکسټ مخ ته ولاړ شه، پریویس شاته راسه. دا ورته وایي چې نور اینډ فای ته ورسو نه مې دي پکار. نو دا اینډ که راته پریزنټیشن تر څو زموږ بېرته زموږ صفحه زموږ وحدي حالت ته بېرته راواوړي. بیا هم فایل ته راځو. په فایل کې د هغه تر څنګ په شیر کې بل موږ څه لرو؟ پوسټ بلاک. نو دلته پوسټ بلاک موږ ویل چې پوسټ بلاک د انټرنیټ صفحې یو برخې ته ویل کېږي. که تاسو غواړئ چې خپل ویب سایټ ته د ورډ د لارې لیکنه پورته کړئ، دلته کول سو. اصلا خو چې موږ ورډ دغه ویب سایټ ته لیکنه پورته کوو، هغه په ایچ ټي ایم ایل کې هغه خپل کوډ غواړي د هغه د لارې پورته کېږي، خو تاسو کولی سئ د ورډ د لارې هم پورته کړئ. نو ورډ پوسټ بلاک باندې کلیک کوو. موږ تاسې کله چې کلیک پر وکړو نو دلته لومړی وایي چې ته دا رجسټر کړه پکښې کې چې اوس یې رجسټر دی، که بیا وروسته ورته نه اوس یې رجسټر وو، خپل د ویب سایټ سره به لینک ورکړي. نو په دې ځای کې دغه د رجسټریشن ویزارډ دی چې موږ ته راخلاصېږي، چې په دا ځای کې موږ دغه خپل د ورډ پروګرام دغه پوسټینګ د خپل ویب سایټ سره چې شیر کړو لینک ورکړو. نو دلته بیا تا ته وایي چې دا ته چې شروع کوئ، مثلا هغه شان درښیي چې مثلا ورډ پریس دی، ټایپاډ دی پکښې کې، ټیلیجنټ کمیونټي د چیش دی. موږ ورته وایي چې دا ورډ پریس لغاتونه جي پورته کوئ. نیکسټ یې کړم. په دغه ځای کې دغه انټر یور بلاک یو آر ایل هیر دغه لیکنه
چې تاسو ته معلومیږي. په دغه ځای کې به د خپل د ویب سایټ هغه ادرس ولیکئ. ستاسو ویب سایټ یو ادرس لري، نه لکه هغه یو آر ایل کې چې تاسو ورکوئ لکه www.google.com، داسې یو ادرس تاسو لرئ، هغه په دې ځای کې لیکل کېږي. دغه کوچني قوسو څخه بیا وباسئ. دا کوچني دغه غټ قوسونه دغه سټریکونه چې تاسو معلومیږي په دا ځای کې د هغه ویب سایټ نوم لیکل کېږي. دلته به خپل یوزر نیم ولیکئ او په دې ځای کې به هم خپل پاسورډ در سره ولیکئ. بیا که جوړ چې زما پاسورډ په یاد در سره پیلېږي اوکې به کړئ، در سره یس به کړئ. کله چې تاسو دا اوکې کړئ، اوس خو موږ سره هغه ویب سایټ ادرس نه لرو، نو بیا په دې ځای کې تاسو هغه خپله لیکنه کوئ، فقط پبلش کوئ، هغه ستاسو ویب سایټ ته ډایرکټ ځای پر ځای پورته کېږي. هر لیکنه دلته یو عمومي هغه عنوان ورکولی شئ چې مثلا فرض کړه کندهار یونیورسټي، په دې ځای کې لیکنه کوئ، فقط پبلش کوئ، هغه به هغه ستاسو ویب سایټ ته په اتومات ځای پر ځای پورته کېږي. نور خو دا ساده خبرې دي پکښې کې چې موږ په راتلونکو درسو کې دا په ورډ کې بیا وایو چې بولډ دی، ایټالیک دی، انډرلاین دی، کاپي ده، پیسټ دی، مثلا عکس ورځپه کړه، کټګوریان یو مثلا دې ځای کې ورځپه کول دغه. خو دلته لنډه خبره دا ده چې د پوسټ بلاک وظیفه دا ده که غواړو چې د ورډ د لارې څخه خپل ویب سایټ ته لیکنه پورته کړو د ده په واسطه کول. سو هغه د ویب سایټ نوم لیکو، یوزر نیم لیکو، پاسورډ لیکو. نور چې په ورډ په دغه دلته په دغه پوسټ بلاک کې لیکنه کو، هغه ډایرکټ زموږ ویب سایټ ته چې کېږي پورته کېږي. دا د شیر وظیفه. بل په دې ځای کې موږ تاسې ایکسپورټ لرو. دغه ایکسپورټ د سیوس خلاصه ده. موږ سیوس کې دلته ولیو که ستاسو پدې چې کریټ پی ډي اف پر ایکسپریس، د پی ډي اف یا ایکسپریس په شکل حساب کړئ، چې په سیو کې موږ تاسې ولیو نه چې په دې ځای کې بیا موږ تاسې دغه دا اوس تاته وایي چې معنا دی اول درته وایي چې دا په کلاوډ کې در سره حساب کړئ. موږ ته وایي چې په کلاوډ کې مه ثبتوه، په مای کمپیوټر کې ثبتوئ، پی ډي اف په شکل ثبتوئ او که د ایکسپریس په شکل ثبتوئ. او پاتې شو په دې ځای کې تاته وایي چینج فایل ټایپ په بل فارمټ کې حساب کړه. دا مې هم ټوله درته ویلي چې موږ د 2009 څخه نیولې بیا تر 2019 پورې د ډاکومنټ شکل او دغه رقم دی د 2003 شکل دی، دا د ټمپلیټ شکل دی، د نوټ پیډ شکل، نو هغه د ریج ټیکس چې موږ د ورډ پرفیکټ په شکل یې ثبتوي، د ویب سایټ په شکل ثبتوي. دا هغه خبرې وي. بل په دې ځای کې کلوز لرو. کلوز دا معنا چې دغه فایل چې ما را خلاص کړی دغه فایل بند کړه. ورډ پروګرام نه درته بندېږي، دغه صفحه بندېږي. موږ ته چې مې بندولو اوس صفحه. بیا هم فایل ته راځو. بل په دې ځای کې اکاونټ لرو. اکاونټ دا موږ تاسې چې د مایکروسافټ کمپنۍ سره ځان رجسټر کړی دی، دا هماغه زموږ معلومات دي چې په دې ځای کې هغه نوم درته ښیي، دغه ایمیل ادرس در ښیي، دا هماغه زموږ تصویر راته ښیي. د دې ګټه دا ده چې موږ افیس په اپډیټولی سو. بله ګټه دا ده چې موږ په کلاوډ کې خپله ډاټا ثبتولی سو. نو که چیرې پر چینج فوټو کلیک وکړو، که غواړو چې دا خپل عکس تغیر کړو، یعنی دغه عکس چې اوس موږ پر صف کړی دی دغه عکس زما نه دی پکار، ته بل عکس راوله، نو اوس دی لایو ویب سایټ ته داخلیږي. په هغه ویب سایټ کې ته هغه خپل د پروفایل پکچر نه لکه تاسو د فیسبوک پروفایل، د جیمیل پروفایل بدلوئ، د عین هغه رقم هغه پروفایل تغیریږي درته. ګوره دی اوس تاسو ته وایي چې ته یې پلا خپلې آی ډي سره ته ساین ان سه. پلا به موږ هغه خپلې آی ډي ته ساین ان کېږو. په خپل آی ډي کې موږ تاسې کولی شو چې هغه خپل عکس تغیر کړو. نو اوس زه نه داخلیږم. بل په دا ځای کې اباوټ می دغه زما باره کې معلومات راکړه. اوس دغه لایو ډاټ کام نه خلاصېږي، هغه زموږ د ایمیلو هغه هوم پیج را خلاصېږي، هوم صفحه را خلاصېږي. ورې به لیکلی چې دا احمد دی مثلا، لکه تاسو چې د فیسبوک آی ډي جوړوئ، جیمیل آی ډي جوړوئ، چې نوم غواړئ مثلا تخلص غواړئ، موبایل شمېرې او دا شیان غواړئ، دا هغه معلومات درته زیپلا په آی ډي ساین ان کېږي درته ښیي. نو ساین اوټ دغه آی ډي ساین اوټ که بند یې کړه ته او دا هم سویچ اکاونټ دا اکاونټ بند کړئ، یو بل چا اکاونټ را خلاص کړه. دا هم افیس بیکګراوند دی چې په دې ځای کې تا هغه بیکګراوند دا چې دغه عکسونه نه نه دغه سکول سپلای ښکاره کېږي، پنسل دی، کتاب دی، کتابچه ده. تاسو دلته کولی شئ چې دا تغیر کړئ چې سره کم شکلونه غواړئ. که تاسو وګورئ په هغه ځای کې دلته درته معلومیږي. او بل په دې ځای کې موږ تاسې دغه افیس تیمز لرو چې افیس مثلا ډارک رنګ ته واړو، داسې تور رنګ ته درته اړوي، بلاک مکمل یې تور ته واړو، مکمل ګوره دا څومره سټایلیش معلومیږي. او بل په دې ځای کې هم ته ورته ویلی شئ چې یا مثلا دا وایټ سپین ته یې واړو پکښې کې. نو زه به دغه تور رنګ انتخاب کړم. انشاءالله زموږ درسونه به ټول په دا تور رنګ کې انشاءالله که د الله رضا وه ریکارډ وکړو. او دا هم کنیکټډ سروایز چې اوس موږ کمپیوټر چې ورسره وصل شوی دی هغه د ون ډرایو سره په دغه آی ډي باندې وصل شوی دی چې بیا موږ ډاټا ثبتو په دغه آی ډي کې ثبتېږي.
دا یې هم هغه د مایکروسافټ د افیس اکټیویشن دی چې دغه پروګرامونه پکښې کې دي که غواړئ چې تاسې رجسټر کړئ نور هم دا اوس اصلا موږ تاسې 2019 انسټال کړی که تاسو ګورئ دا 2019 دی خو دغه 2019 ما اول ورځ هم تاسو ته ویل چې 2019 تر اوسه پورې مکمل بازار ته نه دی عرضه سوی چې مکمل نو دلته 2014 لیکل دی خو کمانډونه ټوله د 2019 دی نو دلته په دې دغه پروګرامونه چې او دلته تاسو کولی شئ چینج پروډکټ کې دغه پروګرامونه چې دا رجسټر سوي نه دي دا ان رجسټر دي رجسټر یې په بازار کې خرڅېږي په الجدید کې وګورئ مثلا یو افیس ته په $100 $1.5 $200 فرض څه پکښې کې خرڅېږي نو که تا غوښتل چې رجسټر کې افیس خو نه مازې هغه اصلي هغه کوډ کې ده نو هغه کې په دې ځای کې لیکو د انټرنیټ له لارې هغه کې سرچېږي دغه افیس خپله رجسټر کېږي بیا اکټیویټ شي درته بل په دې ځای کې موږ تاسې اپډیټ لرو مایکروسافټ افیس اپډیټ کې دلته لیکل شوی دی اپډیټ ناو ته ماته دغه افیس راته اپډیټ کړه درته نوی کېږي اپډیټ معنا نوی کول د اپډیټ مفهوم دا دی چې دغه مایکروسافټ کمپنۍ د دغه پروګرام نوي کمانډونه چې جوړوي دغه زاړه یې راته ډیلیټېږي نوی پر ځای خپل انسټالیږي نو اول دلته لرو اپډیټ ناو دغه فایل ته اپډیټ که پر ده کلیک وو دغه زموږ فایل د انټرنیټ له لارې اپډیټېږي نو هغه زموږ افیس دا دی اپډیټېږي اوس خپله روان دی دا بیکګراونډ کې دی تا ته په بیکګراونډ کې ډاونلوډ درته کوي بیکګراونډ دا معنا یعنې که تا افیس هم بند کې خو بیا هم هغه د ده اپډیټ درته شروع دی بل په دا ځای کې موږ لرو ډیسیبل اپډیټ ډونټ اپډیټ فار سیکیورټي پرفارمنس اینډ ریلیبیلیټي ته دغه که موږ دا کلیک کړو نور ته دغه افیس ما ته ما اپډیټ و دغه وډ پروګرام تا ته نه اپډیټېږي پر دغه حال درته پاتېږي بل په دا ځای کې ویو اپډیټ لرو یعنې دلته لیکل شوی دی ویو دغه اپډیټ راته ښکاره که سی د اپډیټ هیسټري فار دیس پروډکټ دغه پروډکټ یعنې دغه ورډ څونه اپډیټ شوی دی ته ماته یې تاریخچه وښیه چې کم شی په کم تاریخ اپډیټ شوی دی انټرنیټ سفر خلاصېږي تا ته به لیکل شوی چې دغه کمانډ ستا لپاره په افیس کې اپډیټ شوي دي پکښې کې دا نه نیو ان په ورډ کې نوي شی شته په دې کې شته دې کې شته دا دغه کمانډونه نوي دي نو دغه موږ ته څه کېږي اپډیټېږي دا هغه نوي کمانډونه دي چې دوی اضافه کړي دي پکښې کې دغه شان زموږ لپاره اوس په ورډ کې اپډیټېږي که دا موږ مکمل اپډیټ کړو دغه کمانډونه به زموږ د په ورډ کې چې شي راته اپډیټ نه وي بس درته او بل په دا ځای کې اباوټ اپډیټ دلته د اپډیټ باره کې موږ ته زده کړه کول کېږي چې اپډیټ څه شی دی څنګه کار درته کوي د څه لپاره استعمالیږي دلته درته لیکل شوی دی او دا هم د ورډ پروګرام په باره کې معلومات دي چې دغه ورډ پروګرام چې جوړ شوی دی دغه د ورډ پروګرام ټوله معلومات دي چې کسټمر یې څوک دی څوک چا کار پکې کړی دی دا تھرډ پارټي چې دی دا د پروډکټ آی ټي ده پکښې کې یعنې دا د دغه ورډ پروګرام په باره کې زموږ لپاره چې دی معلومات پکښې کې موجود دي بل د دې ترڅنګ فیډباک لرو فیډباک معنا غبرګون عکس العمل شول نو په دې ځای کې تاسو درې ډوله فیډباک مایکروسافټ کمپنۍ تور کولی شي یو دلته لیکل شوی د آی لایک سمثینګ آی ډونټ لایک سمثینګ آی هاف سجیشن دلته موږ اول په دې ځای کې تاسو ګورئ د مخ څخه داسې معلومېږي چې دی چې دی خوشحاله رقمه دی ورته وایي چې آی لایک سمثینګ زه په دا ورډ کې ځینې شیان خوښوم دا کم تغیرات چې تاسې مثلا دا کم تغیرات چې راغلي دي پکښې کې دغه ډېر ښه تغیرات چې نو تاسو دې ته یو فیډباک ورکړئ مثبت فیډباک ورکړئ نو په دې ځای کې ته دلته هغه لیکنه ورته کوې پکښې کې ستا لیکنه درته راځي چې هر شی تا ورته لیکې چې ماته it is very stylish and MS Word 2019 is very stylish دا یو لیکل موږ وکړه اوس د سټایلیش که ته غواړې چې وکس ورسره راولې نو دلته ورته وایي چې انکلوډ سکرین شاټ دا کوم ساحه کې زه ولاړم ته دا ماته چې کړه سکرین شاټ یې راوله ګوره هغه سکرین شاټ یې درته راوستی ورته یا دا سکرین شاټ یې بېرته چې کړه ته هېڅ ته سکرین شاټ نه ورکوم بل که ته غواړې چې دغه معلومات چې تا ورته لیکل دي ته انکلوډ ایمیل یو چاته په ایمیل کې هم واستوې پکښې کې دلته کولی شې یعنې دا معنا چې دغه ایډي ته یې واستوه اوس دغه ایمیل چې موږ ورکوي دا معنا لري چې ته یو ایمیل ته واستې که تا پیشنهاد له دوی مایکروسافټ کمپنۍ بیا بېرته تا ته ایمیل درته راسي هغه ستا یا مننې یا شی درڅه کوي
سبمیټ چې هغه فایل ته چیرته ته دې خپل فیډباک وښوي دغه رنګ به بیرته ایسته کو ما مخکې دا فکر کوی چې دا به ډېر ښایسته معلوم سي خو اوس یو څه دغه کمانډونه یې داسې یو څه بله کم ښکار کېږي بیا به وګورو که هر یو ځای کې صفا ښکار کېدی هغه ته بیا اړوو بیا هم فیډباک په فیډباک کې دوهم پسې لرځو I don't like something ما ځینې شیان نه خوښېږي بس عین هغه پروسه ده په هغه طریقه یې لیکو فقط دلته بیا موږ د دې ځینې شیان نه خوښېږي ورته هسته وایي چې دا شیان اصلاح کړي درسره او بل په دې ځای کې موږ تاسې دلته چې کو سینډ سجیشن دلته خپل یو پیشنهاد درته لیکو چې دا پروګرام چې دا پروګرامو کې چې تغیر راځي دا معنا نه لري چې دا د مایکروسافټ کمپنۍ ټول خپله کوي دا خلک نظرونه ورکوي چې معنا داسې یو کمانډ اضافه سي داسې یو کمانډ اضافه سي داسې کمانډ اضافه سي چې لکه اوس په 2009 کې سره د مثلا جملې ورته ولیکه هغه د خپل تلفظ کوي تلفظ درته نو ته دلته کولی شې چې خپل ایډیا د دې سره شریک کړې ګوره مثلا دا نفر د سپیلینګ د ډکشنري دا ورکړی پکښې کې د هغه نور کسان دا جوړ کړي پکښې کې کریکټ فرجن ګوره مثلا دا د فارسي ژبې دپاره دی نو تاسې په دې ځای کې کولی شئ چې خپل نظر ورسره شریک کړي چې معنا د پښتو ژبې غلطي باید اصلاح شي پکښې کې داسې ځانګړتیاوې تاسې په دې ځای کې کولی شئ چې خپل نظر د مایکروسافټ کمپنۍ سره چې کوي شریک یې کړي دا د فیډباک ده دا و زموږ د نن درس خدای دې وکړي چې یو شی مو ځینې زده کړی وي د الله په امان